السلام علیکم ورحمۃ الله دوستانو زه نن غواړم تاسو ته د چټ جی پی ټي په اړه کې معلومات وړاندې کړم چې چټ جی پی ټي څه شی دی، د څه لپاره ترې استفاده کوو، څنګه په هغې کار کولی شو او کوم نوع معلومات موږ د دې څخه ترلاسه کولی شو. چټ جی پی ټي دوستانو یو مصنوعي ذکاوت دی یا اوپن ای آی یا ارتفیشل انټیلیجنس چې د انساني ژبې د پوهېدلو لپاره ډیزاین شوی یا طرحه شوی دی. عموما دوستانو د چټ جی پی ټي څخه موږ د لاندې معلومات ترلاسه کولی شو. اول عمومي معلومات، دویم مشوره او راهنمایي، دریم د ژبو په ترجمه کې، څلورم د مسایلو په حلولو کې، پنځم توصیه د کتابونو، موسیقي، فلمونو او نورو سرګرمیو په اړوند، شپږم تخنیکي لارښوونې، اووم د تاریخي حالاتو او خبرونو په اړه، اتم شخصي پوښتنې او نور. دا هغه عمومي برخې دي دوستانو چې موږ د دې څخه معلومات ترلاسه کولی شو. البته نور معلومات هم وړاندې کوي دوستانو. موږ کولی شو د چټ جی پی ټي څخه فقط په لیکل شوي بڼه خپل معلومات ترلاسه کړو، یعنې په دې معنی موږ په لیکل شوي بڼه د هغې څخه پوښتنه کوو او بیرته د پوښتنې مطابق باندې بیرته په لیکل شوي بڼه موږ ته معلومات وړاندې کوي دوستانو. همدارنګه موږ کولی شو چې چټ جی پی ټي څخه په غږیز توګه هم پوښتنه وکړو او بیرته هغه چټ جی پی ټي په غږیز ډول موږ ته معلومات وړاندې کړي دوستانو. دا د چټ جی پی ټي هغه انوایرمنټ یا صفحه ده چې چټ جی پی ټي څنګه انسټالیږي یا څنګه موږ په هغې کې خپل اکاونټ جوړولی شو. دا انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته زه هغه جوړوم انشاءالله. فقط غوښتل مې چې لومړی تاسو د چټ جی پی ټي په اړه معلومات ترلاسه کړم. فرض مثال دوستانو زه ورته لیکم چې هلو، نو بیرته هغه ماته په دغه باندې په کومه ژبه چې ما پوښتنه ترې کړې په هماغه ژبه بیرته ماته معلومات وړاندې کوي. نو زه غواړم چې اوس د دې نه په د یو څه په باره کې معلومات ترلاسه کړم. زه ورته ټایپ کوم چې what is database. د پوښتنې مطابق بیرته ماته ډیټابیس په اړه معلومات وړاندې کوي. دوستانو ګورئ په لیکل شوې بڼه باندې تاسو په دې برخه کې د دې څخه پوښتنه کوئ او بیرته دې تاسو ته مکمل معلومات وړاندې کوي. اوس که چېرته ورته وي please provide the above information in Pashto language. تاسو اتومات د سیده پښتو کې معلومات وړاندې کوي. خو متاسفانه چې پښتو ژبې ته دومره خدمت نه دی شوی، نو پښتو کې دا معلومات چې وړاندې کېږي یا تهیه کېږي دا معمولي شانتې نیمګړتیاوې لري په جمله بندۍ کې یا په ترجمه کې. اوس که چېرته زه همدغه ورته وایم چې پلیز پرووایډ چې ورته وایم پلیز پرووایډ د above information in Dari، دسې ماته په دری کې دغه معلومات وړاندې کوي دوستانو. مکمل تاسو کولی دا کاپي پیسټ کوي او همدارنګه جوړ کړي. هر رقم راپور دوستانو د حالاتو په اړه، خبرونو په اړه، د هیوادونو په اړه باندې دوستانو عمومي معلومات. تاسو غواړئ خپل عمومي معلومات زیات کړئ، هغه تاسو غواړئ فرض ورته ولیکئ چې زه غواړم یو ډاکټر شم باید څه وکړم، یا زه غواړم چې انجینر شم څه وکړم، زه غواړم چې ډیټابیس سپیشلیست شم زه څه وکړم. تاسو فقط ټایپ کړئ، ورته ولیکئ، پوښتنه ترې وکړئ، بیرته په هغې مطابق تاسو ته جواب درکوي دوستانو. دوستانو چټ جی پی ټي د څه شي مخفف دی؟ لومړی راځو چټ په معنا د محاورې یا خبرې، جی جنریټیو یا مهالت یا تولیدونکی، یعنې په دې معنا چې د انسانانو ژبو مطابق په لیکل شوي بڼه معلومات وړاندې کوي. پی پری ټرینډ یعنې د مخکې ډیزاین شوی یا روزل شوی په مختلفو معلوماتو باندې. ټي ټرانسفارمر چې د معلوماتو په پوهېدلو او راپوهولو کې، یعنې د معلوماتو په تبدیلولو کې چې د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته، یا هغه معلومات چې موږ ترې پوښتنه کوو هغه اخلي، پروسس کوي، خپل ژبې ته یې اړوي چې ماشین لینګویج یا ډیپ لینګویج یا هر څه چې دی که نه، او بیرته هماغه معلومات د پوښتل شوي مطابق باندې په هماغې ژبه باندې موږ ته وړاندې کوي. دوستان چټ جی پی ټي دوستانو په دغه طریقه باندې کار کوي. لومړی دې ته موږ انپوټ پروسسینګ یعنې ورکړیز پوښتنه ترې کوو، بیرته د هغه متن چې کوم ورکړل شوی هغې باندې پروسس به سرته رسوي، او بیا جنریټینګ ریسپانسز د پوښتنې مربوط ځواب ورکول دوستانو. بیا د نیچرل لینګویج جنریشن یا نیچرل لینګویج پروسسینګ په واسطه NLP چې ورته وي، کوم ژبې په واسطه چې دې نه پوښتنه شوې په هماغې ژبه کې بیرته معلومات وړاندې کوي. او په اخره برخه کې چې د آوټپوټ ډیلیوري ډایرکټریز دی چې هماغه معلومات موږ تاسو ته په سکرین باندې یا چې په هر کوم اپلیکیشن باندې چې هغې ته په هغې طریقه موږ ته معلومات وړاندې کوي. دوستانو راځئ چټ جی پی ټي سره خبرې وکړو. هلو، How can I assist you today? well, I need information about Afghanistan.
I'd be happy to provide information about Afghanistan. Here's an overview. Location and geography. Afghanistan is a landlocked country located in South Asia and Central Asia. It shares borders with Pakistan to the east and south, Iran to the west. دا دوستانو ها چټ جی پی ټي استعمال او همدارنګه چټ جی پی ټي څه شی دی څه لپاره استفاده ترې نه کېږي په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله تاسو زه د چټ جی پی ټي په باره کې څنګه موږ دا کولی شو د کې اکاونټ جوړ کړو استفاده ترې نه وکړو مننه السلام علیکم